السلام علیکم ورحمت الله. د خوښو مدینه منوره ده، شاته زما د ورونه ناست دي، پوهېږې دا څه په خاطر ناست دي. دی ځي دننه روضة الجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک او خوا سره چې کوم محراب او منبر د هغه ترمنځ هغه ساحه چې ده هغلته د 2 رکعاته نفل لپاره انتظار دي. مخکې خو به هر څوک هر چا کوشش کوي چې ننوځي په ترتیب باندې، خو الحمدلله اوس سیستم یې برابر کړی چې یو اپلیکیشن دی، اپلیکیشن کې وخت اخلي، بیا د پولیس ولاړ دی، هغه د پولیسو په واسطه باندې 1-2 نفره پرېږدي، بیا دننه راځي، دلته انتظار بیا صف دننه ننباسي نفلونو ته. والحمدلله نن د جمعې شپه هم ده، دا سعادت راته حاصل دی چې د مدینې جانان تر څنګ نن کښېنم، نږدې ځنه درود هم وایم او دننه لاړ شو لمونځ وکړو ټولو دوستانو ته انشاءالله دعاګانې کوم. السلام علیکم. ورور خو مې ګورې څنګه چل دی ورور؟ احساس دې څنګه دی؟ د مدینې جانان تر څنګ نن مېلمه یې نو جمعې شپه هم ده که نه؟ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهیم وعلى ال ابراهیم انک حمید مجید. نو موږ ناست چې له خیره لاړ شو دننه او سلام مو هم ورته کړی، ټول دوستانو ته هم دعاګانې هم کړي دي او مهم موضوع دا ده چې چا هم دعاګانې وغوښتي، چا سلام ویل هغه هم ورته رارسولی. الله دې ستاسو ټولو نصیب او قسمت کې وګرځوي. بهترینه سفر دی، بهترینه ځای دی، انسان د زړه نه ورسره روحاً خوشحاله وي. والله دې دا چانس بیا موږ تاسو ټول ته راکړي. ډېره مننه. فاروق ورور خو ما پېژنئ، ماشاءالله دیندار انسان دی، دی د لندن نه راغلی دی او موږ د دې ښوونځی نه راغلو. بس الله دې طاعتونه عبادتونه فاروق خان قبول کړي. ورور ټول علومو وینې هغه دی روان دی، هغه خواله نوبت دی او بیا به انشاءالله مخکې هم. السلام علیکم.